د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د احمدشاه مسعود د مقبرې یوه برخه تخریب شوې. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په پنجشیر ولایت کې د پخواني جهادي قومندان احمدشاه مسعود د مقبرې یوه برخه تخریب شوې ده. دا د چا کار دی او طالبان یې په اړه څه وایي؟ د المان خبري اژانس له کابله لیکي چې د احمدشاه مسعود د مقبرې د یوې برخې د تخریب ویډیوګانې د پنجشنبې په ورځ په ډیره چټکۍ ټولنیزو رسنیو ته راووتلې دي. له یوې بلې ویډیو څخه چې کامرمین یې ظاهرا د طالبانو یو غړی ښکاري، داسې اورېدل کیدای شي چې هغه له خپلو ملګرو څخه د مقبرې د تخریب په خاطر مننه کوي. خو په یوه بله ویډیو کې بیا طالبان ښکاري چې وایي د قبر تیږې د ترمیم لپاره کابل ته ولېږدول شي. په کابل کې طالبانو یو ویان د پنجشنبې په ورځ د المان خبري اژانس ته د دغې پیښې په اړه ناخبري وښوده. د قبر د یوې برخې تخریب ویډیوګانې د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو ډېرې چټکې خپرې شوې دي چې غبرګونونه یې هم له ځانه سره لرلي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ورځ د احمدشاه مسعود د وژنې له 20م تلین سره هم برابره ده. پنجشیر یوازینی ولایت و چې د طالبانو لخوا د کابل او نور ولایتونو تر نیولو وروسته هم تر شاوخوا 20 ورځو پورې د طالبانو ضد مقاومت جبهې په لاس کې و. طالبانو د افغانستان دغه وروستی ولایت د دوشنبې په ورځ ونیو. احمدشاه مسعود ته په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د وحدت حکومت له خوا د افغانستان د ملي اتل لقب ورکړل شو. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.